بسم الله الرحمن الرحیم راځو نن موږ په اډوب پریمیر کې ایډیټ مینو وي فایل مینو کوم ان شاء الله ټوله خلاصه کته ایگزیټ پورې صحیح ده. راځو نن ایډیټ کې په ایډیټ کې ګوري لکه په هر نور پروګرامو کې کټ کاپی پیسټ انډو ریډو او فیس انزر فیس ټربیس دغه شاوند دي صحیح ده. راځم خیر خو بیا بار علاوه دغه موږ تاسو کارو اول راځم کله چې په پروجیکټ کې مثلا یو فایل خلاص کوم یو ویډیو اوپن ګوري دا چې زه کله دلته سیکوینس ته راوړم یو ټایم لاین ته ښه په دو ځای کې حتما خدا مثلا خرابه ویډیو د مور خاصې د دو ځای لپاره صحیح ده. کله چې زه مثلا وغواړم چې دغه یوه ساحه د دونه څنګه کم لرې کړم مثلا دغه خیس چې اچوي دغه ځای نه سی وایم څه شی ریزر ټول راخلي دلته صحیح ده. شورټکټ څه شی دی سی راځم ریزر ټول باندې دا څنګه کوم دلته کټ کوم راځم بیا چېرته مثلا تر دغه ځای پورې دغه تور ځای شاوخوا ساحه دا ټوله ځینې لري چې تر دې ځای پورې دا څنګه کوم ریزر ټول باندې وایم بیرته وي وایم چې څنګه شي موو ټول واخلم صحیح ده. موو ټول په واسطه سبده باندې کلیک کوم ډیلیټ رایټ کلیک رافل ډیلیټ بیرته څه ګاپ یو څه یو ځای کې وي اوس دلته راشم ایډیټ ته ګورې انډو فعاله شو تر دې مخه ولې نه وه فعاله ځکه ما کوم کار په پروژه باندې نه و کړی صحیح ده. اوس انډو فعاله شو انډو دا معنا چې زه په دغه شی چې ما ډیلیټ کړ زه په دغه باندې پښیمانه شوم غواړم چې بیرته یې راوړم صحیح ده. راځئ دلته ایډیټ ته شارټکټ څه دی کنټرول زیډ ګوره ریډو اوس غیر فعاله دی چې زه کله هغه ووایم انډو وایم یعنې هغه ساحه بیرته ماته څنګه که بیرته یې شاته که ګوره که بیرته بیا انډو وایم هغه ساحه یې ماته پیدا کړه که چیرې بل انډو وایم هماغه کلیپونه یعنې په شا تګ بیرته صحیح ده. خو که چیرې مثلا ته په دو بیرته پښیمانه شو بیا راځئ چېرته ریډو وایي صحیح ده. ګوره بیرته څنګه کېږي په مخ باندې دي کنټرول زاید او کنټرول شیفت زاید دا یې دواړه شورټکټونه دي دا په ډېرو حالاتو کې دونه ډېره استفاده کېږي. مثلا بعضې وخت کې تاسو نه یوه ساحه هغه شوه ډیلیټ شوه غواړئ چې بیرته یې زر راوړئ کنټرول زاید ووایئ بیرته اول حالت ته راځي په دغه باندې هم سر خلاص شو. بل دغه نه وروسته کټ دی ګوره کټ خو پېژنئ یعنې یوه ویډیو ده یا اډیو د هر یو چې وي که ویډیو وي که اډیو وي که دواړه په یو ځای وي که جدا جدا وي څنګه کولی شو کټ کولی شو د پلس په هغه باندې کولی شم سیکوینس دغه اندازه غټه کړم. اوس راځم د ریزر ټول په واسطه مثلا دغه ساعت تر دې ځای پورې ما څنګه که کټ کړله غوڅه مې کړله صحیح ده. یوه کټ دی یو دا کټ دی یو غوڅول کټول دی یو په بیخ وړل کټول دی. اوس ګورئ ویډیو اډیو دواړه ځای دي صحیح ده. که ته غواړئ چې ویډیو او اډیو دواړه صحیح اوسي راځئ ایډیټ ته په ایډیټ کې کټ وایي ګوره کټ فعاله شو کنټرول ایکس پلس ایکس راځئ دغه یې څنګه شو کټ شوه. اوس راشه په منفي باندې بیرته د څنګه کېږي ځای کېږي هر چېرته چې دغه کلسر دغه هغه ولاړ و هماغلته څنګه کېږي کاپي کېږي فیسټ کېږي. راځم کنټرول وي ګوره دو ځای ته راغی خو زه غواړم چې په دغه ویډیو کې دلته فیسټ کومه کنټرول وي کوم دلته ګورئ دغه ویډیو اوس ورته انتخاب دی دغه ویډیو مباین غوڅوي کنټرول وي ګوره دغه ویډیو په مباین کې ولوېدلو دلته فکر هم شته بیرته کنټرول زاید چې انډو شي. خو زه غواړم چې په دغه ټراک کې واچوم بیا یې څنګه کوئ نو غواړئ چې تاسو دلته واچوئ دلته دا ویډیو به انډ کې راشه دا ویډیو ورته وایي اوس راشه کنټرول وي ګوره په ورسره ټراک کې واچول شوه صحیح ده. دا په ځینو حالاتو کې د تاییدۍ دپاره مثلا په تلویزیون کې خو عموما دوه یا درې کامرې وي یا یوه کامره هم وي د یو بل ځای نه کلیپ ورته اخلي د هغوی لپاره چې هغه خالي ځای پې باندې ډک کړي صحیح ده. راځي مثلا دا خبرې د کلیپ د یو چا د مثلا د خبرو مطابق د مو خبرو مطابق تصویرونه یې ورسچوي په سر باندې خو اوس د دغو هغه په سر باندې زه تصویر واچوم خو هماغه تصویر ماته معلومېږي کوم چې زه په باندې اچوم ګوره دغو نه وروسته بل چې موږ لرو کافي دی کاپي یعنې د دغو نه زه غواړم چې په همدغه ځای باندې هم وي یوه بله کاپي زه خلم بل ځای ته هغه که د ده وي که د هر یو کلیپ وي راځئ رایټ کلیک انلینک که ویډیو وي که اډیو دا خو ګورئ وخت د ده ورځ اډیو درته خلم کنټرول سی راځئ دلته ګوره دلته کنټرول سی صحیح ده شارټکټ یې دی. زه غواړم چې دغه اډیو دلته راوړم خو دا ټریک ورته انټیک کوم دلته کنټرول وي ګوره دو ټریک ته راوړم که چیرې دغه ټریک سلیکټ وي کنټرول وي ګوره د دو ټریک موبایل کې ورته انزرټ شوه ورته داخل شوه صحیح ده. په دغه باندې سر خلاص شو ویډیو اډیو دواړه کافي کېږي ښه. بل دغه نه وروسته پیسټ دی هر شی چې تاسو کافي کړل هغه څنګه کېږي فیسټ کېږي مس پیسټ وایي ګوره دلته څنګه شو پیسټ شو کنټرول وي صحیح ده. بل دغه نه وروسته فیسټ انزرټ دی ګوره فیسټ انزرټ څه کار کوم ځینې تلویزیونونه دي د هغه دپاره یو پلیر دی د نشراتو دپاره صحیح ده چې په هغه پلیر کې نشرات کېږي خو ځینې داسې دي د پریمیر دی دغه سیکوینس نه نشرات ورکوي
مثلا زه دلته یو ویډیو واخلم دوه یا درې ویډیوګانې واخلم صحیح ده فیسټ اینډ زیر تاسو ته وښیم مثلا تاسو فرض کړئ یوه دا ویډیو ده یوه ده دغه ویډیو ده اوس په دغه ځای کې د ټایم لاین کې سکینز کې په دومره اندازه ځای لرم خو کله چې زه غواړم چې دغه بله ویډیو دلته دغه ویډیو زه په دې ځای کې ور واچوم ګوره دغه اضافي ویډیو ټوله خرابوي وینئ هغه ویډیو ټوله خرابه ګرځم کنټرول زاید نو دوی فوره چې زه دا راشم دلته ونیسه په دې ځای کې د هر څومره فاصله چې لرم هغه فاصله به ماته هم پرېږدي کنټرول شیفت وي دا ونیسه او خوشې کړه پوغ اندازه څنګه شو هغه شی ماته پرېښود دا شو فیسټ انزرټ کنټرول پلس شیفت پلس وي صحیح ده یعنی دغه شی دی راشه کاپي یې کړه کنټرول سی یا دلته ایډیټ ته راشه کاپي یې کړه خو زه غواړم چې په دغه ځای کې څنګه کړم پیسټ کړم که چیرې زه راشم خالي پیسټ پې باندې ووایم ګورئ هغه ویډیو ماته څنګه خرابه کړله وینئ د بلې ویډیو په سر باندې ورغله خو که چیرې زه راشم دلته ایډیټ ته فیسټ انزرټ یعنې په دغه ځای کې داخل کړه خو ویډیو ته هم توان مرسوه کوم خالي سایلنس چې زه لرم هغو ته هم توان مرسوه راځم چېرته فیسټ انزرټ باندې کلیک کړم ګوره هغه ویډیوګانې ټولې شاته کش کړي لکه موږ تاسو دلته چېرته په سلاید ټول کې په رولینګ هغه کې چې موږ تاسو کار کړلو صحیح ده چې هغه ویډیو به څنګه کېده نه خرابوله هغه اضافي ځای به موږ ته پرېښود په انزرټ باندې پوه شوئ که چېرې مثلا دغه ویډیو ده زه کنټرول سی کړم راشم د دغه دوه ویډیوګانو تر مابین یې واچوم دلته په دغه ساحه کې کنټرول شیفت وي بیا دلته راځئ ایډیټ ته په دغه شکل سره صحیح ده خو که چېرې ته کنټرول وي کې هغه ویډیو دې هم پې خرابه کړه دومره کې ویډیو پرېښي صحیح ده کنټرول ځای هغه ویډیو بیرته سمیږي او دې حالت راځي سر هم پې خلاص شو پرېږدو زه ښه دا ویډیوګانې زه ډیلیټ کړم دغه نه وروسته بل په ایډیټ کې چې دی فیسټ اټر بیسټ یعنې موږ تاسو په یوه ویډیو باندې افیکټونه هغه کړي اچولي دي زه غواړم چې دغه افیکټ په بله ویډیو همدغه افیکټ چې څنګه افیکټ دی زه په بل ځای باندې هم واچوم درسم دلته یوه ویډیو راواخلم چې تاسو ښه پرې باندې پوه شئ دلته کالر دپاره ماسه ډېره ښه ویډیو دغه ویډیو چینج کیپ دغه ویډیو ده ګورئ مثلا زه دغه ویډیو ته غواړم چې ټوټې ټوټې یې کړم صحیح ده یو مثلا تاسو داسې فرض کړئ چې څو ویډیوګانې دي دومره ویډیوګانې دي د ما صحیح ده خو زه غواړم چې په دغه ویډیو باندې دلته یې هم کټ کړم صحیح ده په دې ځای کې هم کټ کړم وی بیرته ونیسم دا شی ځینې ډیلیټ کړئ تاسو دا فرض کړئ ګورئ دغه دوه ویډیوګانې دي په دې شکل سره صحیح ده دغه په موبایل چې هغه دی دا دوه ویډیوګانې دي دا یوه ویډیو ده دا یوه دا ویډیو ده زه غواړم چې په دغه ویډیو باندې یو افیکټ اپلای کړم راځم چېرته افیکټ ته مثلا افیکټ دی په نامه د آر جی بي څه شو دغه دی رنګونه دي صحیح ده آر جی پي راغی زه غواړم چې دوی ته یو رنګ ورکړم مثلا سور رنګ ور اضافه کړم ګوره رنګ په دې شکل سره د فلمو کې د کلرینګ ټول د دغو دغه نه کېږي ښه مثلا په دې شکل سره ښه ګورئ د دغو ویډیو اصلي حالت څه رقم دی چې تاسو ته وښیم دا رقم ته دی خو ما دې ته دا رقم ته واړوو صحیح ده دا شو په دې رقم ته ویډیو په دوم سر خلاص شو چې څنګه افیکټ مې ورکړم اوس راځم ګوره چې دا زه کله پلی کړم دغه ځای نه دغه ویډیو چې تر کومه ځای پورې دی همداسې رنګ اخیستی ګوره د بله ویډیو رنګ لري نه لري ګوره دا یې لري دا یې نه لري صحیح ده سر هم پرې خلاص شو خو زه غواړم چې په دغو ویډیو باندې څنګه افیکټ مې هغه کړی هغه زه په دغه باندې اپلای کړم څنګه پې کوې ته بیا راځې دلته آر جي پي ورترخلی هغه رقم ته یې نشي برابرولی کېدای شي درڅه کم شي درڅه اضافه شي که نه نو راځم یې دغه خاطر باندې همدغه ویډیو ایډیټ ته راځم په ایډیټ کې دا کاپي کوم زه ګوره ویډیو کاپي کوم ما مطلب یې یوازې څه شی دی ته کالر دی یا افیکټ دی راځم دا څنګه کوم کاپي کوم په دغه ویډیو باندې ودارم راځم پیسټ اټر بیسټ یعنې ګوره اوس څنګه شو فعاله شو یعنې زه غواړم چې هماغه افیکټ په دغه ویډیو باندې اپلای شي دا باندې افیکټ کړه اوس دلته درته وایي وي موشن دی ورکړی
زه ورته وایم چې نه اپسیټي دې ورکړی، زه ورته وایم چې نه ټایم دې ورکړی، زه ورته وایم چې نه دلته درته افیکټ مې ورکړی، زه ورته وایم چې یو دانه RGB افیکټ مې ورکړی، همدغه یوازې دا ورکړه. صحیح ده؟ اوکې. هغه څنګه شو همغه افیکټ چې څنګه د دوی افیکټ دی هغه هم درته ووایه. سر هم پرې خلاص شو. بل چې دی ریموو واټر بیس دی همدغه شی بېرته څنګه کېږي ځینې ریموو کېږي، یعنې غواړم چې ور یې نه کړم. اوکې ولې ریموو نه شو؟ ریموو صحیح شو، دا یې ریموو، یعنې یوازې څنګه کېږي هماغه افیکټونه چې ته ورکړې هغه بېرته ریموو کېږي، دا دومره هغه نه دی. ښه بل چې دی کلیر دی، کلیر څوک نه پوهېږي چې 20 نمرې ورکړه که نه؟ بک سپیس شی دی شارټکټ دی. راځئ مس بک سپیس وایي دا څنګه کېږي کلیر کېږي. راشه په دې باندې کلیک وکړه ایډیټ ته راشه کلیر. صحیح شو، دا شو کلیر. بل دغونه ورسره رافل ډیلیټ. ګورئ رافل ډیلیټ څه کار کوم؟ مثلا دغه ساحه ده د سی باندې زه ریزر ټول کوم وي دغه موبایل ساحه ځینې ډیلیټوم. زه غواړم چې دا دواړه بېرته سره یو ځای کړم. که چیرې زه مثلا د موو ټول په واسطه سره یو ځای کړم، دلته راشم ګوره داسې خپله یو خط راکې وي، کیدای شي په دو بل کلیپ باندې ور واوړي یا څه هغه پېښ نه شي، یا که ډېر مثلا تاسو یو شی جوړوئ حتما په موبایل کې به خالي فضا داسې توره څه پاتې نه شي. د دې لپاره تاسو راځئ چېرته ایډیټ ته رافل ډیلیټ ګوره څنګه شو فعاله شو. دا وایي دا څنګه کېږي بېرته سره یو ځای کېږي. دلته خپله رایټ کلیک پرې وکړه رافل ډیلیټ بېرته سره یو ځای کېږي. صحیح ده سر هم پرې خلاص شو. دغونه وروسته بل چې دی ډوپلیکیټ دی ګوره اوس غیر فعاله دی. راشه مثلا دغه ویډیو ده، دا ویډیو یا دغه ویډیو ده، راشه ایډیټ ته ګوره دلته ډوپلیکیټ څنګه شو فعاله شو. بس کلیک پې باندې وکړه دوې دانې شوې، بله څه شوه دغه یوه دغه ده یوه دا ده. ګوره بیا راشه ایډیټ ته ډوپلیکیټ درېیمه دانه، یعنې ډوپلیکیټ دوه وارې. صحیح ده چې ډبل شي په یو ځای کې د استفاده ځنې کړې غواړو چې بل ځای هم استفاده ځنې وکړي. سر هم پرې خلاص شو. بل دغونه وروسته سلیکټ لرو. سلیکټ څوک نه پوهېږي دا ټول څنګه کېږي موږ تاسو ته سلیکټ کېږي. ایډیټ ته راځم سلیکټ آل ټول څنګه شو سلیکټ شو. سلیکټ آل ماچینګ یعنې په هر کلیپ کې هر هغه چې موږ لرو هغه ټول ماته سلیکټ کړه، یعنې په یوه ټرک کې څومره هغه لرو هغه ټول سلیکټ کېږي. راشه بل ډیسلیکټ پېژنئ ډیسلیکټ بېرته سلیکټ یعنې سلیکټ چې وي ما سلیکټ کوه ته په ایډیټ کې دومره مهم شی نشته. بل فاین پیدا کړه څه شی درته ښایي. مثلا دلته ګوره ډېر کلیپونه ته لرئ، یو خو موږ تاسو سرچ لرو که نه. ښه مثلا دا څه شی دی یو دا تصویر دی دغه تصویر دی تاسو یې فرض کړئ نوم یې څه شی دی خو ده رینیم به ورکړو مثلا انټر چې ووایي خپله رینیم ورکوي. صحیح ده 1 2 3 صحیح دا د دو نوم شو. دلته هم دا ډیلیټ کړه دا راوړه دلته په دو ځای کې دا ریزر ټول باندې داسې کړه یعنې څو ټوټې شو وینئ. راځم چېرته وي اخلم مثلا دا یو کلیپ دی تاسو داسې فرض کړئ دا بل کلیپ دی دا بل کلیپ دی داسې کلیپ دی. صحیح ده اوس راځم چېرته فاین ته فاین مثلا پیدا کړه 1 2 3 فاین پیدا کړه ګوره دغه د یو دانه ما ته پیدا کوي ته د 1 2 3 په نامه دغه یو مثلا یو کلیپ دی تاسو څو ځایه استفاده ترې کړې غواړئ چې بېرته یې لرې کړئ. اوس ته پسې ګرځئ دوه والا دا کلیپ نه دی نه دا هم نه دی دا دی دا نه دا هم نه دی. راشه دلته زر چېرته ایډیټ ته راشه فاین پیدا کړه فقط ما ته څه شی 1 2 3 صحیح ده فاین آل څو د 1 2 3 په نامه څه شی دی هغه ټول ما ته پیدا کړه ټول یې ما ته سلیکټ کړل که نه په یو ځل یې څنګه کړه ډیلیټ کړه. صحیح شو په دې باندې مې سر خلاص شو. راځئ مثلا دلته فاین ته فاین 1 1 2 3 داسې پیدا کړه. صحیح ده مثلا یو دانه یې پیدا کړو. راځئ دویم ته فاین نیکسټ یعنې بل یو په دې نامه باندې پیدا کړه ګوره دا دی په دستي ورته راغلی بل دی دا یو دی. صحیح ده بیا ورته وایي چې فاین نیکسټ بل یې ورته پیدا کړه فاین نیکسټ همداسې چې هر څومره ته هغه لرې که په هغو کې د تغییرات راوستل که د ډیلیټولو که د اضافه کولو که د کمولو. صحیح ده ښه دغونه وروسته بل لیبل دی لیبل رنګ
صحیح ده. مثلا درته وایي چې تا ډېر کلیپونه دي، زه غواړم چې دغه مرکې زه چې څومره مرکې لرم دا غواړم چې په سره رنګ ماته ښکاره شي، یا په یو رنګ باندې چې رقم رنګ وي. دلته راشه لیبل مثلا مینګو څه شته وي نارنج مینګو باندې کلیک وکړه، دا په دو رنګ ته تبدیل کړو. صحیح ده. زه غواړم چې دا په بل رنګ شي، مثلا دا یو بل شی دی. هلته د دې په خاطر باندې چې تاسو یو هغه ولرئ، مثلا دا خو اوس وړه پروژه ده، که چېرې یوه غټه پروژه وي تاسو به ستا یو ساعته دوه ساعته فلم ډکوئ چې غلط نه شي درنه بیا جدا جدا. صحیح ده. اوس زه دغه پنتون ډاکومنټري جوړوم او ما هم دا کار ولاغه کړی، ولې ځکه څه غلطېږي نه هغه دی د ټایم لاین یې ډېر وړ دی. تاسو څنګه کوئ لیبل یا دغه رنګ تاسو تغیروئ تر څو د کلیپونه تاسو نه ورک نه شي. بل ریموو ان یوزر دی. څه معنا؟ یعنی هغه شیان ما ته لرې کړه چې ما استفاده کړي نه دي، په دغه ځای کې چې ما کوم شی نه دي استفاده کړي هغه څنګه کېږي؟ ګوره مثلا دغه ګرین سکرین چې دی راشم دلته ریموو ان یوزر دغه ټول څنګه کړ. اوس درته وایي چې تا مثلا دغه ګل او دغه ویډیو دی یوازې څنګه کړي استفاده کړي، نور څنګه شول؟ ټول لرې شول. صحیح ده. یعنی ریموو ان یوزر هغه ټول څنګه شول؟ لرې شول. بل چې د ټیم پروژیکټ دی، دا ټیم پروژیکټ په اړه چې ما بله ورځ هم هغه درته وکړی که نه چې د ټیم موږ تاسو یو ټیم پروژې په اړه موږ تاسو کار کوو چې هغه یو د بل څه شیر کوو، شیر مای چینج، یعنې په خپل دغه کې چې هر څومره تغیرات راسي هغه د نورو ملګرو سره شیر کوي. صحیح ده. هغه د طریقه چې کیبل وي جی ورته بسته وي ټول کمپیوټر تاسو وصل وي د ټیم په شکل باندې یوه پروژه کاروئ، هغه تاسو بیا د خپلو ملګرو سره شیر کوئ. صحیح ده. بل دغه نه وروسته ایډیټ اوریجنل، یعنی د دغه فایل اصلي حالت ماته وښیه، یعنی په پریویو یې که ماته لکه موږ تاسو چې پریویو وي. صحیح ده. کله زه په ده باندې کلیک وکړم راشه ایډیټ اوریجنل ګوره فایل شو کنټرول ای، یعنی په کمپلیر کې دلته ماته څنګه کېږي خلاصېږي. صحیح شو. که مثلا تصویر وي راشه ایډیټ اوریجنل ته، ځکه دا ما کټ کړی هغه پروژه ده ښه ګوره ایډیټ اوریجنل فایل شو، یعنی ماته هغه د تصویر اصلي حالت ښیي چې دغه تا تصویر دی. صحیح ده. دغه نه وروسته بل موږ تاسو ایډیټ ان اډوب اډیشن په دې څوک نه پوهېږي، لکه موږ ایډیټ ان اډوب فوټوشاپ، ایډیټ ان اډوب افټر افیکټ. صحیح ده. اوس دلته راځم ګوره ایډیټ ان اډوب اډیشن کلیپ وي، دا غواړم چې دا کلیپ څنګه کړم اډوب اډیشن ته یوسم. ګوره تیار دلته دغه په شکل ته خلاص شو. هلته هر څه تغییرات چې کیرولی کولی شي په اډوبشن کې ته تغییرات کې راولي، لکه د فلمونه چې دوبله کیوي. صحیح ده. تصویر او ساوند هغه جدا جدا کیوي، لکه موږ تاسو په اډوبشن کې یو مونو لرو، یو سټور لرو، یو 15.1 د ځینې هغه فلمونه چې دي ګوره د اډوبشن یې خلاص د سریالونه چې دي که تاسو فکر کړی وي د دغو غږ څه د مغو سریال بیکګراونډ یې ښیي که نه، هغه خو داسې بیکګراونډونه یې که چېرې په مونو کې وي او په سټورو کې وي هغه بیکګراونډ خو د دې د غږ څه مکس کېږي بیا یې څنګه ته ځنې وباسئ ایستل کېږي، خو دومره هغه کوالټي نه، هغه دی په هغه فارماټ کې ثبتې وي 15.1 کې د هر یو هغه غږ جدا جدا وي، شپږ ټرکه دي په هغه کې ښه. مثلا د ساوند جدا ټرک دی، د غږو جدا ټرک دی، د پازاژ د غږو جدا ټرک دی، د هر شو د هر اواز هغه څنګه د ټرک جدا جدا دی. بیا کولی شو دلته څنګه کړو دغه نه استفاده وکړو، بیا هغه خبرې چې دی مثلا کړي دی مثلا په ترکي باندې غږېږي هغه خبرې لرې کړو په ځای پښتو خبرې ورچو، ساوند هغه ساوند دی په هغه کې هېڅ تغییر نه راځي. پوه شوې باندې بیا داسې هغه که ما پیدا کړو یا مې ډاونلوډ کړله چې په هغه کې ثبت وي په 15.1 صحیح ده، په هغه کې ثبت وي چې شپږ ټرکه وي. مثلا دلته تغییرات ما کې راوستل، مثلا دا ساحه مې ځینې کمه که یو راغلم د ساحې ته یو افیکټ مې ورکړو صحیح ده، مثلا په دو شکل څه یو شی مې ورکړل صحیح ده. هر څه تغییرات او شی چې تاسو کې راوړل کموئ اضافه کوئ بیا نه، که کم شو هلته د ویډیو نه هلته بیا خو له یو رقم ښوري اواز به بل رقم ته وي. مثلا راشه دا کته که دلته خپله څنګه کېږي دلته خپله هغه غږ دلته ورته راځي ګوره دغه ځای ما چې کم کړی و غږ یې ولې نشته شته که نه شي وینه هغه ما چې کم کړی و کوم ځای هر څه تغییرات چې که راشي دلته څنګه کېږي راځي ګوره دلته.
بل دغه نه وروسته ایډیټ ان اډوب فوټوشاپ ګوره اوس غیر فعاله دی اوس ولې اډوب ایډیشن هغه دی فعاله دی ولې ځکه چې زه په تصویر باندې کلیک کوم غږ لري اډیو د ځان سره لري که چیرې زه په تصویر باندې کلیک وکړم راشم دلته ګوره اډوب ان اډوب فوټوشاپ بیا رسم کېږي فوټوشاپ ورسته همداسې فوټوشاپ را خلاصېږي کولی شي په دوه عکس کې تغیرات راولئ بکګراونډ لرې کوي یو رقم بل رقم کوي دلته بیا څنګه کېږي موږ تاسو تصویر بیرته راوړلی شو که سیکوینس وي که خپله پروجیکټ وي پروجیکټ یې هم راوړلی شو بل کیبورډ شارټکټ ته چې د په واسطه کولی شو موږ تاسو څنګه وکړو شارټکټ کې تغیرات راوړي یعنې کنټرول زیډ دی کنټرول ایف یې بدل کړه خو دا سټنډرډ شارټکټونه دي چې باید په همدې شکل باندې وي صحیح ده ولې ځکه کېدای شي دا که تاسو کمپیوټر بل چې ته په لاس ورکړه هغه کنټرول ایس پسې وي دا اوس څنګه نصیب کېږي تاسو کنټرول آی ورته انتخاب کړی صحیح ده په دې شکل سره بل عمومي معلومات چې دي د جنرال د اډوب پریمیر دلته راځي دغه شی ټول دلته شته دي صحیح ده په دې کې مهم شان د ټول د هغه سیټینګ دی د اډوب پریمیر دلته درته ویډیو ترانزیشن د په څومره هغه کې د 10 پریمه دی په 2 سکینډو کې په 1 سکینډ کې 10 پریمه دی صحیح ده دغه ټول شی درته ښایي خو په دې کې مهم شی چې دی اول اوټو سیو دی یعنی تاسو په اتومات ډول د تاسو پروژه سیو کېږي نه دا چې ته کمپیوټر ته لاس ورکړې ته سیو کړي دی په خپله 15 دقیقو کې څنګه کوي یو اتومات خپله تا پروژه څنګه کوي سیو کوي ته کولی شې دوی کې تغیرات راولې ورته کمې کړي ورته وایي چې څنګه 15 دقیقې پوره شي زر د ما پروژه ثبت کړه چې بار کړه نه شي او نور څه ټاکه پې ونه لوېږي صحیح ده دغه تاسو څنګه کوئ 15 منټس کې یو څنګه کوئ سیو کوئ ما 15 دقیقو کې یو ورته برابر کړی دی کپچر دی مثلا نیول دی کمرې نه ته هغه راخلي ویډیوګانې راخلي صحیح دی کپچر دی کنټرول دی په دوی کې مثلا لیبل دی هغه رنګونه چې وختي ما درته وښودل مثلا ایروس رنګ دی کولی شي په خپله خوښه دلته څنګه کې یو رنګ ورته انتخاب کړي صحیح دی دغه رنګونه دي مثلا یو وخت چې موږ رنګ موږ تاسو انتخابوو درته وایم چې هغه سور وي په دې شکل سوي کې صحیح ده دا یوازې د پریمیر هغه څه شی دي رنګونه دي او ټول بدلولی شي هغه دلته راځي مثلا لکه ګیم به چې موږ تاسو خلاص کړلو نه وایي چې ضعیفه به روښنایي به مورې لکه دلته هم کولی شو موږ تاسو دغه په واسطه رنګونه کنټرول کړو صحیح ده په دې کې بل شی دی مثلا ټایټل دی دغه شی چې دی د ما په کمپیوټر کې کار نه کوي تاسو په خپلو کمپیوټرو کې وګورئ صحیح ده دلته چې راشئ ساوت ایشین اند شی ورته مشته دی کله چې په دې باندې کلیک وکئ د رایټ ټو لیفټ نه بیا باید پښتو لیکنه وکړي زه چې دلته کله راشم ما پښتو لیکنه نه کېږي نه پوهېږم چې د هغه کې څه مشکل دی پښتو لیکنه خپله په د پریمیر په داخل کې باید چې وشي په دې شکل څخه ټول پریمیر بندېږي د ما څه مشکل لري تاسو خپله دغه کې چک کړئ صحیح ده په دې شکل سره فکرم شو داسې یو مشکل پیښیږي تاسو دغه هغه تاسو په کمپیوټرو کې وګورئ سبټیشن رایټ ټو لیفټ یعنی دغه آسیا میانه چې ورته وي دا انتخاب کوي ورته د ښي طرف نه د راسته طرف نه چپه طرف ته لیکنه څه د هغه کمپیوټر ژبه پښتو ته ورته واړوئ بیا پښتو لیکنه کوي بس دی نن ورځې پوره دومره درس ما پریمیر هم په خپله بند شو